منصور بھائی څه سوچ کوئ؟ یاره بس یو ویډیو پې کړی و په هغې باندې خلکو کمنټونه وکړه واله پې پوه شي او ناپوهه پې بیا ګډې وډې کمنټ کوي. اول دا ویډیو وګورئ بیا دې باندې لږې خبرې کوم. منصور بھائی د ټولو نه بېغمه انسان کم یو وي؟ کشر روره ویډیو تاسو وکته دې کې ما ویلي دي چې بېغمه انسان کشر رور وي. نو کشرانو کې ډومبنې خو معذرت سره هغه خپل مشران هغه رټلي دي که نه چې ما ته افسوس دا راغو چې یاره دا کم جوان نسل را روان دی. دویمه خبر دا چې چا ویلي چې ما باندې د کور کار کوي، څوک وایي اګیار وړه، څوک وایي دا وکړه، څوک وایي دا وکړه، څوک وایي روټایر وړه، څوک وایي مېلمانه راغله. دا کارونه دي، دا پریشر نه دی، دا ذمهواریانې نه دي. زه چې څه ویل غواړم هغه دا کوم چې بېغمه ته ځکه یې چې ستا مشر ژوندی دی. چې ته بار جګړه وکړې تا بار څه مسله وکړه نو سړی تا پسې کور ته نه راځي یا تا ته مشر راوله. پریشر په مشر باندې وي. جرګې چې څه خبرې نو وایي مشر کېنوه او دا ته چې کوم کارونه کوې که نه په 10,000 باندې نوکر وساته دا ټول کارونه هغه هم کوي. یو مثال دله در کوم، یو کشر د هغه سره ګاډی د هغه نه سړی په ګاډي ولګېدو، ټیک ده. نو د دې پولیس تاڼه اف آی آر اسپتال کچهری دا څوک کوي؟ دا به مشر ځي. دا ټول پریشر په مشر باندې، مشر باندې پریشر وي او هغه ذمهواري د هر یو څیز. نو ځکه زه یم چې دا کشر بېغمه دی.